بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان نیوز درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ و برخه ته راغلاست و ماده د معروف د اقامه او د منکر د تغییر ځانګړي کول. امر بالمعروف او نهی عن المنکر هر هغه څوک کولای شي چې قدرت ولري مګر د مکلفیت پر بنا په محتسب پورې منحصر دی. دا ماده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په تر سره کولو کې د وګړو محتسبینو حدود تعریفوي. د دې ماده په رڼا کې جوتیږي چې د اسلامي شریعت لمخې هر مسلمان مکلف دی چې خلک نیکو کارونو ته راوبولي او له بدو کړنو یې منع کړي. خو دا کار هغه وخت شونی دی چې قدرت ولري، یعنی علم، واک یا بدني وس ولري، او دا کار په نرمي، خو اخلاقو او د شرایطو په درک کولو سره تر سره کړي، پرته له دې چې فتنه، شر یا فساد رامنځته شي. د دې مادې په بله برخه کې څرګندېږي چې که څه هم ټول خلک کولی شي دا فریضه تر سره کړي، خو د نظام لخوا دا مکلفیت او مسؤلیت یوازې د محتسب پر غاړه دی. د مکلفیت معنا دا ده چې محتسب باید دا کار وکړي، خو نور خلک هغه وخت کولی شي چې وس یې ولري. باید یادونه وکړم چې په دې ماده کې د مسؤلیت ځانګړي کول دا معنا لري چې هر څوک باید په خپل سر د خلکو اصلاح یا سزا ته مټې راپورته نه کړي. خلک باید د قانون او اسلامي اصولو رعایت وکړي ترڅو د فتنو، بې نظمۍ یا تیري سبب نشي. په ټوله کې ویلی شو چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه د هر مسلمان مسؤلیت دی که وس یې ولري، خو د نظام لخوا د رسمي عملي کولو مسؤلیت یوازې محتسب ته سپارل شوی، ځکه چې دا کار باید د شریعت، حکمت او نظم له لارې تر سره شي، نه د شخصي احساساتو، زور یا خپل سري له مخې. د افغانستان نیوز درنو څارونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ دوام لري. له موږ سره پاتې شئ او د دې برخې په لایک او شیر کولو سره دا مهمه لړۍ تر نورو ورسوئ.